انسان سره ژوند کې خامخا دغه شان کارونه کیږي. دغه شان اوازونه اورېدل، تیز اوازونه، ورو اوازونه، د سیټي اوازونه، ته به وایې چې که ډول راته څوک غوږ کې ګړنجوي او لګېدی ډزارې او ګړزارې دغه شان انسان غوږونو کې اوري. دې سیز ته موږ څه وایو؟ دا یو بیماري ده، دې ته موږ ټینایټس وایو یا ټینیټس. دواړه ټیک دی، ټینایټس هم ویلی شي، ټینیټس هم ویلی شي. اوس د دې وجوهات څه شی دي او د دې علاج به موږ اسانې طریقې سره څنګه کوو؟ دا کیږي ولې؟ دا څه شی دی؟ ټینایټس یو داسې شی دی که دا څوک وایي چې دا دې ځای کې مسله دی، داسې بالکل هم نه دی. زموږ دماغو کې دننه یو حصه دی، هغې ته موږ اډیټري کورټکس وایو. د ویډیو کې به تاسو ته ښکاري دا بالکل د پیانو په شان دی. لکه څنګه پیانو به تاسو لیدلي وي هغې کې چې کوم بټن دي که نه، نو هغه شان دا اډیټري کورټکس هم دی. د غوږونو په ترو باندې بهر نه چې کوم اوازونه دي هغه څه شی کېږي؟ دماغ ته د غوږونو په ترو باندې ځي، د اډیټري کورټکس ته. نو دا څه شی کوي؟ دا چې کوم د دننه کومه حصه د اډیټري کورټکس دا ریکګنایز کوي چې دا د چا اواز دی، دا بجه غږیږي، دا هارمونیم دی، دا شپېلی دی او دا خوږ اواز دی، دا اواز ټیک نه دی. نو دا کار د چا دی؟ دا اډیټري کورټکس دی چې دلته د غوږونو په ترو باندې ډایرکټ اوازونه ځي دننه، ریکګنایز کوي او دماغ ته وایي چې دا اواز دی. خو که چېرته هم د څه وجوهاتو د وجې باندې دغه چې کوم کنیکشن دی که نه د غوږ او د دې اډیټري کورټکس په منځ کې، لکه د ویډیو کې درته ښکاري، که دا ډسرپټ شو، کټ شو یا بل څه مسله پکې راغله چې اډیټري کورټکس ته غوږونو نه اوازونه نه رسېږي، نو د دې په وجې باندې دننه چې زموږ کوم نرف سیلز دي نو هغه څه شی شي؟ هایپر اکټیو شي. هایپر اکټیو چې کله شي هغې ته موږ څه وایو؟ نیورل سینکرونایزیشن هم ورته وایو. نو د دې د وجې باندې هغه نرف چې کوم دی هغه هایپر اکټیویټي شروع کړي، نو هغه مختلف قسم غلط اوازونه چې کله ورته شروع کړي چې رسه چل خو دی بهر نه خو اواز نه راځي. نو دا چې کوم د پیانو غوندې بټران تاسو ګورئ که نه، دې کې پیچونه دي، یو پیچ، دوه، درې، څلور. دا اوازونه څنګه کوي؟ دغه شان. نو دا بیا وشي چې دا اکثر په یو بټن باندې بالکل فکس شي چې دا کوم هایپر اکټیویټي ده دننه نرف شروع کړي، نو انسان ته بیا دغه قسم اوازونه اورېدی شي. نو دغه خلک اکثر انزایټي او ډپریشن ته هم پکې لاړ شي چې دا اوس څه ولې که ته غوږونه بندایې، ملوش به کېږدې، قسم کوي، نو دا اوازونه به اورېدلی شي. نو دې نه موږ ته پته ولګېده چې کله هم دننه غوږ ته اواز نه ځي که نه بهر غوږونو نه، د دې د وجې موږ ته ټینایټس کېدلی شي. اوس د ټینایټس ډېرې وجې ما درته وویل چې انسان دی هغه څټ مات شو، څټ یې خوږ شوی، یا انسان دی هغه سر کې چېرته ټروما دی، غورځېدلی دی، یا غوږونو کې چېرته مسله دی، انفیکشن دی پکې غوږونو کې، یا نور داسې ګولیان میډیکیشن دي چې هغه استعمالوي چې هغه زموږ بهر نه چې کوم اوازونه راځي هغه د اوازونه چې کوم د غوږ او د کوم اډیټري کورټکس ته د دې په منځ کې یو خنډ جوړوي. د دې د وجې موږ ته بیا څه شی کېږي؟ دغه ټینایټس بیا موږ ته کېږي. اوس د دې علاج څه شی دی؟ ګورې د دې علاج اکثر داسې دی که څوک وایي چې ما ته هغه کرونیک سیویر کیس کې که چېرته ټینایټس وي لکه ډېر عمر والا خلکو ته کېږي، هغه فل علاج کول، فل کیور کول لږ مشکل وي. خو دا دی چې یو حد پورې لکه انسان عمر بالکل هغه ژوند ښه تېرولی شي ورسره، اوازونه به بیا بالکل ورته نه محسوسېږي. نو دې کې بیا څه شی دی؟ کاونسلینګ پکې راتللی شي، اپریشن پکې راتللی شي، یا دې نه بغیر چې کوم هیرینګ برډز دي یو داسې ساوند سیسټم دی غوږونو کې لګوي هغه پکې کېدلی شي. نو مختلف وجو کې چې ستا وجه څه شی دی، د ګولیانو دوایانو د وجې دی، د انفیکشن د وجې دی، یا دې نه بغیر چې کوم ستا دننه انجري شوي دی، د ټروما د وجې دی، د بل کلم چې یو ځل سپیسیفیک کوز وجه معلومه شي هغه نه پس ډاکټر بیا د دې علاج صحیح طریقې سره کولی شي. خو یو ځل وجه معلومول ضروري دی. که سره اپریشن نه کوي یا هیرینګ برډ درته نه لګوي، کله ساوند تراپي درته نه کوي، نو اکثر داسې وي چې د ګولیانو دوایانو د میډیسن د وجې چې کله انسان ته ډاکټر علاج ورکړي د هغې د وجې انسان بیا بالکل هم ټیکېږي رواني.